میاګانو څه د اجازه شته چې دا چا په ښځه د لاس وي الله به صحیح کوي داسې لاس واج نه دي که نه ګوره ډاکټر اپریشن کوي که خبره زما نه جاهلیت بغیر اودسه مونږ دم کولی شو خو داسې نه کوو چې یاره مونږ پلیت یو څه چې متیا دې موږ لاسه مونږ السلام علیکم ملګرو شاهد خان شاهد چې کوم دی نن یو بل پیر بې نقاب کړی دی د هغه خواته ورغلی دی هغه پیر د زنانسو څنګه حرکات کوي او دغسې د هغه ټول اصلیت یې ښکاره کړی دی راځئ په تاسو باندې هم زه دا ویډیو ګورم د ټول ناول د شاهد خان شاهد دا ویډیو وګورئ د هغې نه بس بیا تاسو سره خپلې خبرې کوم چې یعنې دا څه چل و څه قیصه وه د ټول حقیقت تاسو زه ښکاره کوم خو راځئ تاسو اول دا ویډیو وګورئ د هغې نه پس بیا تاسو سره یو څو خبرې کوم سره وخت بالکل مې تیر کړی طریقې مې زده کړې چې ډاکټر نو طریقې زده کړې نو زم چې بیا پکې دم ته ضرورت نشته دم کې نه بیا پکې ډاکټر طریقې ته ضرورت نشته چوپ هم دیونه کو کار کیږي چې چوپ هم د څه زبر د کو کار دی هغه د دم خو پکې خدا سي په زړه نه باندې چوف کو دم کوي او شک دم کوي نو کوتي مورړي ها نه دم نه یقینو کا د دم کار نه ماته وځ ډیر بیمار ما درته قسم کوم چې زما زوی بیمار ما پرې خو ما د چې کله د ټیم کسانو تاسو ویډیو راولې لګا ما ته لږ مخکې نه ویلې کنه ما ویل ته 200 مریضان ځي کړو او تا د بیبي الله مونږ اپریشن لیکلې مونږ الله جوړ کړو مونږ ته دا کړی الله جوړ کړو مونږ ته دا کړی الله جوړ کړو جوړول والا الله مونږ چې چرته مزم یو من ها زه چې چرته مزم سلطان بھائی جی زه چاته وایم نه چې دارالم ها زه انکوایری وکم تا زما پروګرامونه کتل نه کې خړې ما د خپل ایمان سودا نه کړی تا باندې چې راتم یو غنټه مې ستا په تاڼه کې تیر کړ تاسو دا پیران ډینګوي د پیر نه ما ته دم کرے تا خلاف زه پدې ما چې پردو زنانو تیزم له لاس مور نو چې بدینه کار نه کیږي بزانو چې کار به نه کیږي خپل آخرت ولې غار کوي حرام دي کنه تاسو ما خبرو وکړه چې ډاکټران دا کوي خاد ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله چې دا یو فیر دی یعنی کله ځان ته دمګری وي کله ډاکټر یم کله سوی خو بس یعنی په مطلب یې څوک نه پوهېږي چې دا څه دی یعنی دا د خلکو دوکې کوي تاسو به کتلي وي دوی پروګرامونه شاهد خان شاهد چې کله په یو پیر باندې چاپو وهي نو هغه نه بیا ټول وارو پر خطا وي یعنی د هغه ټول اصلیت دنیا ته راښکاره کړي دوی په هېڅ څه باندې هم نه پوهېږي دوی چې کوم دی بس هسې پیسې لي ځان له یو ځای کولاو کړي هسې عام کسان وي دوی چې کوم دی نو قرآن هم نه وي ویلي نه قرآن نه خبر خو بس دوی ځان غلي او بس ناست او ځان ته پیران وایي او بس خلک په یقین کوي نو دوستانو دل چې څوک هم خپل زنانه بوزي نو هغوی به داسې حل وي لکه څنګه چې نن د پیر د زنانه داسې حرکات کوله نو موږ له نه دي پکار چې یعنې موږ له پکار دی چې په قرآن باندې ځان دم کړو ځان په دمګري باندې دم کړو او ځان داسې لکه په قرآن کې چې څومره شفا ده دومره شفا په هېڅ څه کې هم نشته دی خو موږ خلکو ځان لاسې کار کتلی ځو پیرانو پسې چې پیر به لاړو موږ به ښه شو داسې چل به وشي هسې چل به وشي نو بس زمون خلکو چې کم دی د دې ګناه نه هم نه دي خبر دي چې څومره ګناه ده چې ستا یو حاجت دی ته الله نه سوال وکړه په اخلاص سره په یقین سره پیر له روزمه بس د الله نه سوال وکړه الله به ستا دعا قبول کړي که نه نو ته څه له پیر له ځې ولې د ځان له دعا نه شي کولی خو په اخلاص سره ته پیر باندې یقین کړي او په الله یقین نه کړي نو الله به تاسو کامیاب کړي نو چې څوک هم دوی له ځي نو پلیز مهرباني وکړئ دې له مه ځئ دا ټول 2 نمبر دي دوکې کوي د خلکو سره د خلکو عزتونو سره راغستې ده دوی له هېڅوک هم مه ځئ دوی چې کوم د دوی خلاف د اواز پورته کړلی شي یو شاهد خان شاهد دی چې هغه پاکستان کې راپاڅېدلی دی خلکو خلاف اواز یې اوچت کړی خبر شوم بېګا چې په شاهد خان شاهد باندې قاتلانه حمله هم شوې ده نو ټولو دعاګانې کوئ چې الله ول صحت ورکړي شوګر دی ډېر نه دی خوږ شوی دا مټ یې خوږ شوی دی خو دعا ورته کوئ چې الله ول صحت ورکړي نو یو شاهد خان شاهد باندې هونه کېږي بقا موږ ټول د چې موږ ټول راپاسو دی جعلي پیران خلاف اواز اوچت کړو ځکه دوی چې کم دی نو د خلکو د عزتونو سره راغستې ده او اوس زموږ د سوشل میډیا یو څو کسان دي هغوی د پیغام له ایډ چلی په خپله ویډیو د خپلو پیسو دپاره نو هغوی زما دا یو پیغام دی چې تاسو پیسې به تاسو له الله درکوي تاسو پلیز مهرباني کوئ د دوی ایډس په خپله ویډیو مه چلوئ ځکه دوی چې کم دی جعلي پیران دي دوی په هېڅ څه هم نه پوهېږي دوی ځان له بس هسې یو بزنس شروع کړی دی نو پلیز مهرباني وکړئ د دوی چې کوم دی نو ایډس په خپله ویډیو باندې مه چلوئ ځکه که دوی چا جادو وکړي چا باندې کور وران کړي نو په دې ګناه کې تاسو پوره شریک یئ نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ چې د دې خلکو ایډس په خپله ویډیو باندې مه چلوئ ملګرو دا ویډیو ومایي چې تاسو سره هم شریک کړم د دې پیرانو خلاف یعنې د دې پیرانو ټول حیثیت تاسو سره ښکاره کړم نو دا ویډیو که ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ مخکې نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او سعید جان افیشیل چینل سره هم سبسکرایب کړئ اوس ما له راکړئ اجازه تو د لوی الله په امان